بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې ځان به له ډیره غمه نه هلاکوي، بلکې صبر به کوي، هر څه به الله ته سپاري. کله چې تا ته کم درد در رسیږي یا تا الله رب العزت په کم مصیبت باندې آزماوي، نو تو وایه انا لله و انا الیه راجعون. له ډیره غمه او له ډیره درده ځان مه هلاکوه، صبر وکه، الله رب العزت به هم په دنیا کې تا ته بدله درکي او هم په آخرت کې. علامه عرفي لیکي چې د سعد په نوم یو طالب زما شاګرد و. هغه ټوله اونۍ غیر حاضر و. اونۍ وروسته چې کله زما درس ته راغی نو ما ترې پوښتنه وکړه، سعده خیر خو ته چیرته وی؟ هغه راته په ځواب کې وویلې هیڅ خبره نه وه، یو څه اړین کار و، په هغه باندې بوخت و. خو دا چې د هغه په څیره کې د غم نښې وې، ما بیا پوښتنه وکړه، سعده څه خبره ده، ته ماته ووایه. هغه راته وویلې زما زوی ناروغه دی، هغه د جگر په ناروغي اخته دی، له څو ورځو را په دې خوا د وینې په سمیت باندې هم اخته شوی دی. پرون زه تر دې حده پوه شوم چې زهر یې تر دماغو پورې رسیدلی. سعد رښتیا هم خفه و او خبره هم د خفګان و. کله چې ده دا خبرې وکړې ما ورته وویلې لا حول ولا قوة الا بالله، صبر وکړه، الله رب العزت دې ستا زوی ته روغ صحت ورکړي، او که الله رب العزت کومه پریکړه کړې وي نو د قیامت په ورځ به همدغه زوی درته سفارشي جوړ کړي، یعنی د الله په حضور کې به ستا شفاعت وکړي. زما دې خبرې سره هغه وویلې سفارشي نه، زما زوی کوچنی نه دی، هغه د 19 کالو دی. ما ورته وویلې زه سمه ده، الله رب العزت دې ورته روغ صحت ورکړي او د هغه ورونه دې تا لپاره مبارک کړي. که دا مریض دی د هغه نور رونه دې ستا لپاره مبارک کړي. زما دې خبرې سره هغه سر ښکته او ویل د هغه هیڅ ورور نشته، هغه زما یو نازولی زوی دی، خو اوس رانه هغه هم ناروغي خوري. د سعد حالت د رحم وړ و. ما زړه کلک او هغه ته مې وویلې سعده ځان له غمه مه هلاکوه، په موږ چې هر غم او مصیبت راځي هغه الله رب العزت لیکلی وي، یعنی د هغه فیصله الله کړې وي. ما دا خبره وکړه لاړم. نو درنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، ځان له غمه مه هلاکوئ، ځکه د غم او خفګان په کولو سره راغلی مصیبت نه ختمیږي، لا زیاتیږي. نو که غواړئ چې د ژوند په خوند پوه شئ، نو کله چې الله رب العزت تاسو په کم مصیبت، درد او تاوان باندې آزمایي، الله ته رجوع وکړئ، صبر وکړئ. دا د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دی. ځکه ستا په جړا، ستا په فریاد، ستا مصیبت او ستا درد نه کمیږي، اما که د الله رب العزت ته رجوع وکړه، ځان دې الله ته وسپاره، صبر دې وکړه، الله رب العزت به بدل هم درکړي او الله رب العزت به دې درد هم لرې کړي. همدارنګه لیکي
څه موده وړاندې زه مدینې منورې ته تللی وم. هلته زه د خپل یو پخواني ملګري سره مخ شوم. هغه راته وویلې راځه ځو د ډاکټر عبدالله کور ته، هغه ګورو بیرته راګرځو. ما ترې پوښتنه وکړه په کومې خوشحالۍ کې؟ زما ملګري ماته وویلې په خوشحالۍ کې نه، بلکې د تعزیت او د تسلي لپاره، د غمرازي لپاره. ما ورته ویلې د تعزیت لپاره؟ هغه ویلې هو. د هغه مشر زوی د کور د ټولو وګړو سره یو ځای بل ښار ته د واده لپاره تللی و. شیخ عبدالله چونکه استاد و مصروفه و هغه نه وتلی، نو ټوله کورنۍ یې مشر زوی سره تللې وه. د بیرته راتلو پر وخت د عبدالله کورنۍ له یوې بوږنونکې حادثې سره مخ شوه چې له امله یې د کور 11 وګړي په حق ورسېدل او شهیدان شو. د شیخ عبدالله عمر به 50 کاله ډیر باصبره انسان او د یو دردمند زړه خاوند، د بهیدونکو سترګو خاوند. کله چې هغه له دې زړه بوږنونکې پیښې نه خبر شو، نو د بېپایه صبر مظاهره یې وکړه، د ټول کور د وګړو تجهیز او تکفین یې وکړه، د هغوی د جنازې لمونځ یې ادا که او په خپلو لاسونو یې د کورنۍ په 11 وګړو د خاورو څلې جوړې کړي او راغی. شیخ عبدالله تش او خالی کور ته ناست و، لالهانده او سرګردانه و. په کوټه کې د کوچنیانو د لوبو اسباب پراته ول، خو د څو ورځو را په دې خوا پرې چا لوبې نه وې کړې، ځکه لوبو والا خاورو لاندې و. د شپې به چې بسترې ته لاړ، نو بیا به هم د تنهایي ښکار شو، ځکه نیکه میرمنې هم وفات شوې وه. د یاسر د بایسکل خواته به چې ورغی، هغه به هم بې حرکته ولاړ و، ځکه د هغې چلوونکی هم اوس په دې دنیا کې نشته. د مشر زوی کوټې ته به چې ورغی، نو رنګ په رنګ جامې او پردې به ګډې وډې پرتې وي، ځکه په لنډو ورځو کې د هغه واده کیدونکی و، خو ده ترې کډه وکړه. سبحان الله. الله رب العزت و چې د هغه زړه ته صبر ورک او هغه ثابت قدمه پاتې و. خلک به چې د تعزیت او د تسلي لپاره راتلل، نو شیخ عبدالله به داسې نه ښکاره کېده لکه څوک یې چې مړه شوي وي، بلکې داسې ښکاره کېدل لکه دا چې تعزیت ته راغلی وي، بل چاته تسلي ورکوي. هغه به بیا بیا ځلې ویل انا لله و انا الیه راجعون. ټول صفتونه الله رب العزت لري دي چې څه یې راکړي دي او څه یې اخیستي، د هغه په وړاندې د هر شي یو ټاکلی وخت وي. دا د بېپایه پوهې خبرې دي. که هغه داسې فکر نه کولی، نو یقینا چې له غمه به مړ شوی وی. زه پوهیږم چې زموږ په اوریدونکو کې به یا د هغوی په دوستانو کې به داسې کورنۍ وي چې د ظالمانو او وحشیانو او د اسلام د دښمنانو لخوا به یا ټول په شهادت رسیدلی وي، یا به په یوې او نیمې کورنۍ کې کس او 2 پاتې وي. زما پیغام دوی ته هم همدا دی چې تاسو صبر وکړئ، انا لله و انا الیه راجعون ووایئ، ځان الله ته وسپارئ. د هغو ظالمانو لاسونه چې ستاسو مظلومو وینو باندې سره دي، ستاسو د صبر په واسطه به الله رب العزت دوی درته وشرموي، الله رب العزت به یې درته ذلیله کړي او د حشر په ورځ به د دوی مسیر جهنم ته وي، الله به جهنم ته استوي. او ستا د صبر په واسطه به الله رب العزت تا ته په دنیا کې بدل درکړي او الله رب العزت به په آخرت کې هم بدل درکړي، ځکه ستا په درد، ستا په فریاد او ستا په ژړا باندې ستا مصیبت نه ختمیږي، او ستا د کورنۍ کم غړي چې د ظالمانو په لاس په شهادت رسیدلي، ستا په آه و فریاد او په غم باندې هغه نه ژوندي کیږي. نو ځان په غم باندې مه هلاکوه، صبر وکړه او د الله رب العزت نه ته بدله غواړه. لکه څنګه چې 2-3 لسیزې مخکې ځینې ملحدو او بېدینو د افغانستان د مظلوم ولس په وینو باندې تجارت وکړ، هره کورنۍ د غم په ټغر باندې کینوله،
په هرې کورنۍ کې د غم دسترخوان خور و. د غیرتي او مجاهد ولس صبر وک. الله رب العزت هغه ملحدین دوی ته سرټیټي شرمنده او ذلیله کړ. نو اوس هم صبر کوئ. زه پوهیږم چې درد لري، خو زه تاسو ته وایم چې دا درد وزغمئ، صبر وکړئ، د الله رب العزت نه په دنیا او په آخرت کې د دې بهترینه بدله وغواړئ. همدارنګه لیک زه یو کس له ډیره وخته پیژنم. هغه تل خوشحاله وي. ته به وایې چې ډیر شتمن دی، خو که تاسې یې وګورئ د هغه یوه وړه غوندې دنده ده. یو وړوکی غوندې کرایي کور لري، معمولی غوندې موټر لري، د کور وګړي یې ډیر دي، خو د دې ټولو سره سره بیا هم تل مسکی وي او له ژونده خوند اخلي. د ناسمو حالاتو څخه باید ګیله ونه شي او سړی به ترې څه ګیله وکړي. په ژوند کې پرتې ډیرې ستونزې انسانانو خپله پیدا کړي دي. څوک چې غم او واویلا کوي نو د غم کمیدو پر ځای غم ډیریږي. نه، غم او واویلا مه کوه، صبر وکړه چې الله رب العزت دې غم کم کړي او په دنیا او په آخرت کې الله رب العزت تا ته بدله درکړي. نو ای بیچاره انسانه، تا خپل عمر په فریاد او غم کې ضایع کړ. تا یو لاس د بل د پاسه ایښی او وایې چې زمانه له ما سره دښمني لري. که ته په خپله دغه پیټی نه پورته کوي نو څوک به یې پورته کړي؟ نو زه تاسو ته وایم کم سهولتونه چې برابر دي هغه په کار واچوئ، خوند ترې واخلئ. او که تاسو ته ستاسو په ژوند کې کم درد، مصیبت او کړاو رسیږي، انا لله و انا الیه راجعون ووایئ، صبر وکړئ چې الله رب العزت تاسو ته په دنیا او په آخرت کې بدله درکړي. ځکه ستا په او ستا په درد او په ژړا باندې ستا مصیبت کمیږي نه، بلکه لا ډیریږي. نو د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې ځان په ډیر غم باندې مه هلاکوه، بلکه الله ته رجوع وکړه. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې ته په تقدیر راضي شه. د الله فیصله ومنه، ځان الله ته وسپاره او د الله رب العزت په ورکړه باندې راضي شه. علامه عرفي لیکي ما د یو مشهور ښار په لور د بیانونو لپاره سفر کوه. په هغه ښار کې یوه ځانګړې خبره دا وه چې هلته د نفسیاتي ناروغیو درملنه کېدله. یعنی د هغو کسانو درملنه هلته کېدله چې هغوی به عصبي مشکل درلود. ما سره یو بل ملګری هم. زه د سهار پر مهال بیان لپاره ووتم او ماسپښین اذان ته 1 ساعت پاتې و چې ترې فارغ شو. موږ په موټر کې کېناستو. ما خپل ملګري ته وویلې له موږ سره وخت شته، زه یو ځای ته تلل غواړم. هغه پوښتنه وکړه چیرته ځي؟ ما ورته ځواب ورکړ چې زه د عقلي او عصبي ناروغانو روغتون ته ورځم. زما ملګری په خندا شو، راته وویلې چې دیوانه خانې ته ورځي. ما ورته وویلې هو. هغه په خندا شو او ویلې ولې آیا د دماغو علاج دی کوي؟ دماغ دی برابر نه دی؟ ما وویلې نه، بلکې عبرت به حاصل کړو او د الله رب العزت د نعمتونو شکر به ادا کړو. زما دې خبرې سره زما ملګری غلی شو. د هغه په مخ باندې د غم وریځې خپرې شوې. دا ځکه چې هغه له معمولي څخه د ډیر جذباتي مزاج خاوند. نو موټر کې کېناستلو په کم ځای کې چې د عقلي او عصبي ناروغانو روغتون و هلته ورسېدو. کله چې موږ هلته ورسېدلو نو مخامخ یو ناخوالۍ وهلی کور و چې شاوخوا یې ونو پوښلی و. موږ له ډاکټر سره مخ شو. هغه موږ ته ښه راغلاست ووایه. موږ یې په ټول روغتون کې وګرځولو. هغه موږ یو دهلیز ته دننه کړو چې دواړو خواته یې کوټې وې. هلته ډیر نااشنا غږونه تر غوږو کېدل. ما چې ښي پلو ته مخ که نو کټ خالي و، خو په بل کټ کې یو کس پړ مخې پروت و. د هغه پښې او لاسونه لرزېدل. ما چې له ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړه نو هغه ویلې دا لیونی دی.
د هرو 5 او 6 ساعتونو وروسته په ده باندې همدغسې دوره راځي. ما لا حول ولا قوة الا بالله وی او پوښتنه مې وکړه چې دا له څومره وخته راهیسې په دې حال دی. ډاکټر ځواب راکړه له 10 کالونو څخه ډیر وخت کیږي چې دا په دې ناروغي باندې اخته دی. له دې څخه څو قدمه وړاندې یو بنده کوټه وه. په هغې کې یو سوری و چې یو کس ترې د باندې رالیدل. هغه داسې ناشنا او عجیبې اشارې کولې چې څوک یې په مطلب نه پوهېدل. ما دننه کوټې ته ولیدل. د کوټې د فرش او دیوالونو رنګ پوخ نسواري و. زما د پوښتنې په جواب کې ډاکټر وویلې دا هم لیونی دی. ما ورته ویلې په دې خو زه هم پوهیږم چې لیونی دی. دا راته ووایه چې د لیونتوب لامل یې څه دی؟ ډاکټر وویلې کله چې دا دیوالونه وګوري نو بې قابو کیږي، پښې، لاسونه او کله کله سر هم له دیوال سره وهي. کله یې ګوتې خوږ شي، کله یې پښې او کله یې سر هم زخمی شي. ډاکټر په غمیزه حالت کې خبرې اوږدې کړې او ویلې موږ د ده درمل ونه شو کړی، ځکه مو دا په کوټه کې بند که او د کوټې 4 واړه دیوالونو ته مو فوم یعنې سپنج ورکړی تر څو چې دا په هر ځای وغواړي پرته له دې چې کوم ځای زخمی شي د خپل زړه بړاس وباسي. د کوټې ټول دیوالونه مو سپنج کړي. ډاکټر صاحب له دې خبرې سره مخ په وړاندې لاړ. زه او ملګری مې په همغه ځای کې ولاړ پاتې شو او په هغو دعاو مو لاس پورې که چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدغسې وختونو لپاره ښودلي. الحمد لله الذي عافانی مما ابتلاک به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضیلا. د الله شکر دی چې موږ یې په دې ناروغي کې له اخته کېدو څخه ساتلي یو، له هغې ناروغي څخه چې تاسو پکې اخته کړي یاست، او په دې ترتیب یې موږ ته په ډېرو خلکو فضیلت راوبخ. له دې وروسته موږ هم د مخکینیو کوټو لیدلو لپاره روان شو. یوه داسې کوټه مخې ته راغله چې هیڅ کټ پکې نه و، خو په دې کوټه کې 30 کسان و. له دوی څخه هر یو په خپله مینه مست و. چا به سندرې ویلې، څوک به ګډېدل، چا به اذان کو، خو 3 کسان په چوکیو تړل شوي ناست ول. هغوی د ځان ژغورنې لپاره بې دریغه زورونه کول. ډاکټر راته وویلې دوی په کوټه کې هر ښکارېدونکی شی ماتوي، دروازه، کړکۍ او هر شی چې په مخه ورځي له منځه وړي. له همدې امله موږ له سهاره تر ماښامه پورې دوی تړلي وي. ما پوښتنه وکړه دوی له څومره وخت راهیسې په دې حال دي؟ ډاکټر هر یو ته د ګوتې په اشارې سره ویلې دا د 10 کالو څخه دی، دا له 7 کالو څخه دی، او دا ډېرې نخرې چې کوي دا نوی دی. ما د هغوی په حال افسوس وکه. د الله رب العزت شکر مې ادا که چې زه روغ رمټ ساتلی یم او له کوټې نه راووتم. له دې وروسته مو ډاکټر صاحب ته وویلې موږ ته د باندې تلو لاره وښیه. هغه ویلې یوه کوټه لا پاتې ده. هغه موږ د یوې لویې کوټې خواته یوړو. دروازه یې بیرته کړه. موږ کوټې ته دننه شو. موږ فکر کوو چې د تیر په څیر به یوه نااشنا قصه ووینو چې څوک به سندرې وایي، څوک به ګډیږي، څوک به اذان کوي. خو دلته منظره بدله وه. یو کس چې عمر یې د 50 په شاوخوا کې و په ځمکه یې پلانتۍ وهلې وه او په کږو وږو نظرونو یې موږ ته رالیدل. دا هر څه معمولي و، خو د تعجب باور خبره دا وه چې هغه د الف په څیر بربنډ و، هیڅ یې په ځان کې نه و. د هغه په تن یو تار ټوټه هم نه وه. ما په ډېرې حیرانۍ سره پوښتنه وکړه. ډاکټر صاحب په ځواب کې وویلې موږ چې کله ده ته جامې اغوستې دي د غاښونو په وسیله هغه جامې شلولې دي. څو ځله داسې شوي چې موږ ورته د ورځې 10 ځلې جامې اغوستې دي او ده یې هر ځل همداسې حشر کړی، یعنې جامې یې شکولې دي، ایسته یې درته دي. دا سړی په خپل بدن باندې یو تار جامه هم نشي زغملی. موږ د مجبوري له امله دا په خپل حال پرېښودی. اوس که ګرمي وي او که یخني د ده همدغه حال دی. موږ له کوټې نه راووتو. زما همت ځواب راکړی و. ډاکټر صاحب ته مو ویلې چې نور موږ ته د تللو اجازه راکړه، خو هغه ویلې چې لا تر اوسه څو کوټې نورې هم پاتې دي. ما ویلې کومې کوټې مو چې ولیدلې بسنه کوي. له دې وروسته موږ د روغتون نه د وتونکې دروازې په لور حرکت وکړ. په لاره کې ډاکټر صاحب ته یوه خبره وریاده شوه. پوښتنه یې وکړه چې دلته زموږ سره یو غښتلی سوداګر هم شته
چې هغه د میلیونونو او میلیاردونو روپو مالک دی. 2 کاله کیږي چې د هغه په عقل کې یو څه خلل راغلی او زوی هغه له موږ سره بستر کړی. دې ته ورته یو بل انجینر هم شته او همدارنګه یو بل ډاکټر په همدې ترتیب د هغو نومیالیو کسانو نومونه یې واخیستل چې د عزت او شرف لوړو څوکو ته له رسېدو وروسته د ذلت ژورو کندو ته پریوتي دي. څه پکې داسې هم و چې له شتمنۍ وروسته د فقر انتها ته رسېدلي. ما فکر وکه او میلی پاک دی هغه ذات چې د بندگانو ترمنځ رزق تقسیم که، چاته یې چې خوښه وه ورې کړه او چاته یې چې خوښه وه محرومې که. الله رب العزت انسان ته مال، دولت، حساب، نسب او ښکلې دنده ورکوي، خو عقل ترې اخلي او دیوانه خانې ته یې رسوي. ځینو ته د مال او دولت سره سره عقل هم ورکوي، خو هغه له روغ صحت څخه بې برخې کوي او سره له دې چې ډیر شتمن وي 10-20 کاله او حتی ټول عمر بستر او د دنیا له نعمتونو څخه پرهیز شي. دا د الله رب العزت قانون دی. چاته قوت، عقل او صحت ورکوي خو له دولت څخه یې بې برخې کوي. نو له دې امله هر هغه کس چې الله رب العزت په یو ډول آزموینه کې اچولی وي او دا پکې د هغو مصایبو حساب کوي کم چې په ده باندې راغلي، نو ده ته داسې په کار نه ده، بلکې ده ته په کار ده چې وړاندې له دې چې د مصایبو حساب وکړي باید د الله رب العزت نعمتونه په نظر کې ونیسي. ځکه که الله رب العزت د مال څخه محروم کړی وي نو خامخا به روغ صحت ورکړی وي. که روغ صحت یې نه وي ورکړی نو عقل به یې ورکړی وي، او که عقل هم کم ورکړی وي نو ده ته بیا هم شکر په کار دی چې مسلمان یې پیدا کړی. د اسلام نعمت څه وړوکی نعمت نه دی، د هغه چا ژوند ښکلی او مبارک دی چې په اسلام باندې ژوندی وي او په اسلام باندې مړ وي. له دې امله موږ او تاسو ټول باید د الله رب العزت شکر ادا کړو او د الله رب العزت په تقدیر او فیصلې باندې راضي اوسو. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.